له هېواد بهر په لویدیځ کې مېشت افغانان هم واټون ته وتلي وو او د ایران له تعصب او تبعیض ډکو کرکجنو اعمالو ضد یې لاریونونه وکړل. د دغو لاریونونو په لړ کې د جرمني په ګڼو ښارونو کې هم د افغانانو ترڅنګ ایرانیان او خپله جرمنیان واټون ته وتلي وو او پر افغانانو یې د ایران د ظلم غندنه وکړه. نژاد پرستی یا قومیتگری در هر جای دنیا توکم پالنه یا قومیت پالنه په ټوله نړۍ کې یوه ستره ستونزه ده، که په امریکا کې وي چې د جورج فلویډ پر وړاندې وکړه، که په جرمني کې وي چې د فاشیستانو او نازیانو و، او که خپله په ایران کې وي. ظلم کنند یا در کشور ایران. افغان لرونکي په دې اند دي چې تر هغې د ظلمونو او زور زیاتی پای ته نه رسیږي چې خپل افغانان یو موټی نشي او خپل یووالی ونه ساتي. بنا نیست افغانستان اقل بدون تعصب هزاره تاجک افغان پشتون کل ما زیر یک بیرق سیاه سبز ما زندگی میکنیم. این فراموش نشه وقتی که امروز افغانان جمع شد کس نگفت تو از کجا هستی، کل بنام زنده باد افغانستان دست خود بلند کردن. مونږ نن دلته د کولن ښار کې یو ستر لاریون ترسره کړ چې ټولو افغانانو ټولو اقوامو کې د یو افغان په نوم باندې برخه اخیستلې وه او د دې ترڅنګ تاسو مخکې خبرې شاید اورېدلې وي ډېر جرمنیان هم زموږ سره په دې کې برخه واخیستله. د جرمنیانو دوه لوی ګوندونو زموږ سره هم پکې برخه واخیستل. په دغو لاریونونو کې یو شمېر جرمني مدني فعالانو هم ګډون کړی و او په ایران کې د افغانانو پر وړاندې تعصب او توکم پالنې کلک مخالفت وکړ. darüber berichten kann, dass heute verschiedene afghanische Organisationen موږ د افغانانو لپاره په ټوله نړۍ کې غږ پورته کوو او کوم سورسیاتی چې پر هغوی کېږي مخالفت یې کوو. موږ د دې هم مخالف یو چې افغانان له جرمني بیرته استول کېږي او یا په نورو هیوادونو کې شکنجه کېږي. ایران حکومت لا هم نه ده منلې چې د افغان کډوالو پر وړاندې زور زیاتی کړی او برعکس په افغانستان کې د روانو لاریونونو په خاطر افغان سفیر احضار کړی و.